یار د کلي د کوڅې مازیګر ما لیونې کې لیونې مازیګر ځان یې ستایو د ځان صفتې کوو زما غزلې ځان ته وې مازیګر سم د ماښامه تبې ونیولم تا راته کړې وې خیرې مازیګر. ګرانو ملګرو سلامونه مې واخلئ. یو ځل بیا ستاسو ورور ستاسو ملګری صاحب مانیروال یم او خپرونه ادبي ملګرو کې تاسو ته مخاطب شوم په دغه هیله باندې چې روغ به یې جوړ به یې خوشحاله به یې ژوند به کوئ. ملګرو څنګه چې زموږ د پروګرام نوم دی ادبي ملګري، موږ کوشش کوو چې خپل پروګرام ته یو داسې ادبي ملګری راولو چې ډېرو کمو پروګرامونو مشاعرو له یا چینلو ته تللی وي. نن هم راغلی ما تغبایه کې او زما در څنګ اخونزاده صاحب ناست دی چا چې د پښتو ژبې په پرانیستو تڼو باندې خدمت کړی دی. اول هغوی سره ورځو او د هغوی نه د نوم تپوس کوو، د هغوی نه د ځای تپوس کوو، ځکه چې موږ شهاب سره راغلي وو او دوی هم راله په ګوتو باندې راغی نو موږ زموږ د شعر ملګری دی نو چې موږ له کوم ځای کوم څوک په لاس راشي نو موږ یې هملته کې کینو او نه ویډیوګانې کوو ستاسو دپاره. نو ول اخونزاده خواته ورځو یو څو خبرې ورسره کوو بیا به ترېنه شعرونه اورو. اخونزاده خپله پېژنګلو مینوالو سره وکړه چې د کوم ځای اوسېدونکی پوره نوم دې څه دی؟ ډېره مننه صاحب جانه. زما تعلق خو در اصل دا پر دیر سره دی او نن سبا مې د ژوند هغه ورځې شپې چې کومې دي هغه په تخبیه کې تېرېږي او دلته تخبیه کې چې کومه دی زمونږ د ټي سی این کاروبار دی د ټي وي کیبل نیټورک او دغسې شعر او شاعري چې کومه ده هغه هم داسې د پروګرامونو له زو خو داسې د وخت کمی په وجه باندې او زیات ونه رسېدی شو. نو ډېره مننه کوم چې تاسو رالی خپل قیمتي وخت مو موږ له راکړو. ډېره مننه، ډېره شکریه. ډېره مننه. په ګرمه کې خپلو مینوالو ته څه ډالۍ کړه چې خوندونه ترېنه واخلي. زما د غزل یو څو شعرونه دي چې خپلو بچو له دردېدلې زندګي خرڅوي، خپلو بچو له دردېدلې زندګي خرڅوي، کونډه جنۍ د په دې کلي کې بنګړي خرڅوي. ډېر او شعر دی چې ځان پې د سوال د لاعلاجه مرض لرې ساتي، ځان پې د سوال د لاعلاجه مرض لرې ساتي، پړی په ملا کاکا په ښار د غره لرګي خرڅوي. او شعر دی چې د مجبورۍ د خپل وطن نه دومره لرې کړمه، د مجبورۍ د خپل وطن نه دومره لرې کړمه، په ما په خپله د خپل کلي په سرلي خرڅوي. او بل یو شعر دی چې قبر یې شته دی مرګ لري خو د عادت مجبوره، قبر یې شته دی مرګ لري خو د عادت مجبوره، اوبه په پیو کې ګجر سحر وختي خرڅوي. قبر یې شته دی مرګ لري خو د عادت مجبوره، اوبه په پیو کې ګجر سحر وختي خرڅوي. او بل شعر دی چې د خپل قامڅه د بې حسۍ قصه به نوره کوم، د خپل قامڅه د بې حسۍ قصه به نوره کوم، جنۍ د خپل بابا علاج له میخه کې خرڅوي. او د اخرنی شعر دی چې زما د علم شوق هم شته احساس هم لرم، زما د علم شوق هم شته احساس هم لرم، دا غریبي په ما په ښار کې سپېلنې خرڅوي، دا غریبي په ما په ښار کې سپېلنې خرڅوي. زمونږه نصیبونه په مثال د سپېلنو دي، زمونږه نصیبونه په مثال د سپېلنو دي، په دشتو کې رالوي شو په ښارونو کې لوګي شو، که زه لاسونه د همت د ګریوانه وباسم، د ژوند از غنجه مالبات کې به لار څه وباسم، زمینګه مینه خو الله د نندارو مینه ده، هغه جامې وینځي او زه ورته اوبه وباسم. اخونزاده صاحب خواته بیا ورځو او یو بل کلام هم ترېنه تاسو سره شریکومه. ډېره مننه صاحب جانه. بل یو غزل دی چې مطلب ده چې ژوند مې احساساتو له په زور ورکو، ژوند مې احساساتو له په زور ورکو، خپلو ارمانونو له مې غور ورکو. او شعر دی چې بیا به هم را جوړ بیا به د ژوند شمه، بیا به هم را جوړ بیا به د ژوند شمه، تا که مې زخمي زړه له ټکور ورکو. او شعر دی چې ځان د زمان پیغور ته ونیوه، ځان د زمان پیغور ته ونیوه، سر ورله په سر کې خپلې خور ورکو. ځان د زمان پیغور ته ونیوه، سر ورله په سر کې خپلې خور ورکو. او هله اوس سینګار ته زما جوړه شوه، هله اوس سینګار ته زما جوړه شوه، هله اجازت چې ورله مور ورکو. او
دلته د خدای څوک مسکړي دي دلته د خدای څوک مسکړي دي هلته د خدای چاله زور ورکو او مقته ده چې ستا زاهد خو وس له تا نه پاتې دی ستا زاهد خو وس له تا نه پاتې دی تا د بې وسۍ ورله پیغور ورکړو تا د بې وسۍ ورله پیغور ورکړو ډېره مننه صاحب جان ډېره زیاته مننه بچوله چې موږ نه کېدو نومونه په پښتو کې سبا به هغوی څنګه لیکي خطونه په پښتو کې هغه مولا مې خوښ دی او هغه مې د زړه سر دی چې لیکي مینانو له ساختونه په پښتو کې ملګرو د زاهد اخونزاده نه تاسو د خوند رنګ غزلې واورېدي هیله لرم ستاسو د ژوند یو څو ګړی به پرې تېرې شوي وي ملګرو که ساګانو بې وفایي ونه کړه او مرګي پرېښودي نو ډېر زر به وي چې همدغه شان په یو بل پروګرام کې به د یو نوي ملګري سره بیا مخاطب کېږو تر هغه دمه پورې ماله زما ټول ټیم له راکړي اجازت چېرته مو چې ښاد او آباد اوسئ د لوی الله په امان